دا ګوګل ډرایو چې دا ستاسو موبایل کې لازمي موجود وي. په دغه ګوګل ډرایو کې نن یو زبردست اپشن راغلی دی. یقینا چې دغه اپشن چې دی دا به تاسو ډېر زیات خوښ شي. مخکې به چې کله تاسو خپل ډاکومنټ سکین کول نو هغې دپاره به تاسو یو تھرډ پارټي اپلیکیشن چې دی هغه به ډاونلوډ کوو او تاسو به هغې کې دننه خپل ډاکومنټ چې دی هغه به سکین کول. هغه اپلیکیشن چې دی هغه به سکیور نه و ځکه چې هغه به تھرډ پارټي اپلیکیشن و. هغه اپلیکیشن چې و هغې څه وخت کې ستاسو ډیټا چې ده هغه پټولی هم شله. اوس په ګوګل ډرایو کې دومره زبردست اپډیټ راغلی دی چې اوس تاسو خپل کوم ډاکومنټ چې دی هغه تاسو په دغه ګوګل ډرایو کې تاسو سکین کولی شئ. دې نه مخکې ما یو ویډیو اپلوډ کړی وه چې تاسو به په واتساپ کې خپل ډاکومنټ چې دی هغه به تاسو څنګه سکین کوئ. نو هغې باندې بیا ډېرو کسانو داسې هم کمنټس کړو چې هغو سره هغه ډاکومنټ سکینر چې دی هغه یې کار نه کوو. زه به ذات خود یو کانټینټ کریټر یم نو زه هر یو اپلیکیشن چې دی هغه زه په بیټا ټیسټر باندې استعمالوم. نو کوم اپډیټ چې راشي هغه ټولو کې اول ماته میلاویږي زه یې تاسو سره شیر کوم. نو بیا ډېر کسان وایي چې دا موږ سره کار نه کوي. تاسو دا چل کوئ چې بیا تاسو لوغه نه دې ته انتظار کوئ دغه اپډیټ چې دا به ورسره تاسو سره هم ایډ کېږي. اوس دغه ګوګل ډرایو کې چې کوم اپډیټ راغلی دا څنګه کار کوي مکمل طریقه درته ښیم. پیج باندې اول ځل راغلی پیج فالو کړئ او که په یوټیوب باندې دا ویډیو ګورئ نو چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. زه به د موبایل سکرین ته تاسو ته به زه سټپ بای سټپ ښیم چې دغه اپډیټ کوم ځای کې دی او دا څنګه کار کوي. ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته خپل کوم پلی سټور چې دا به اوپن کړئ او دلته به تاسو سرچ کړئ ګوګل ډرایو. دا اپلیکیشن چې دا به ډاونلوډ کړئ که تاسو سره ډاونلوډ نه او که تاسو سره ډاونلوډ وي نو تاسو به یې اپډیټ کړئ. که تاسو سره زوړ ګوګل ډرایو وي هغه اپډیټ نه وي نو هغه به کار نه کوي. صحیح ده. نو ما ډاونلوډ کړی دی. زه به راشم اوپن به یې کوم. کله چې ما اوپن کړ نو دا تاسو ته ښکاري د دې کوم انټرفیس چې دی هغه مکمل چې دی هغه چینج شوی دی. نو دلته تاسو ته دا ښکاري کیمرې نشان. په دې کیمرې نشان باندې به تاسو کلیک کړئ. کیمرې نشان باندې تاسو کله کلیک کړئ نو تاسو کیمره چې دا هغه به اوپن شي. کیمره چې کله تاسو اوپن شله نو چې تاسو کوم ډاکومنټ سکین کوئ تاسو سره یو پیپر وي هغه به راواخلئ. مثلا دا یو پیپر دی هسې د ټیسټینګ دپاره دا زه چک کوم. دا تاسو اوس ګورئ دا به اټومیټک تاسو دپاره دومره ښکلې سکین کړي. دا تاسو ته ښکاري دا سکین کو دا بیا د سکین کوم دا وګورئ. بیا چې دا کوم سکین کړي تاسو په هغې باندې بیا کلیک کړئ. دا تاسو ته ښکاري په فل ایچ ډي کوالټۍ کې سکین کړه او څه قسم فرق چې دی هغه پکې نه راځي. پکې دا تاسو ښکاري تاسو ته یو لفظ چې دی هغه پکې تاسو ته بالکل کلیر ښکاري. بیا دغه شانتې دې باندې تاسو فلټر هم لګولی شئ. دا تاسو ته ښکاري مختلف قسم فلټرز دي. دا وګورئ دا وګورئ دا وګورئ شیډو وګورئ او دلته نه به تاسو اپلای کړئ او دا تاسو انهاند کولی هم شئ او دا تاسو کرپ کولی هم شئ. مطلب څه فرق پکې راغلی دلته نه تاسو کرپ کولی هم شئ. صحیح ده. دا وګورئ مونږ کرپ کو او تاسو یې کلین کولی هم شئ دلته نه. دا ګورئ تاسو اپلای باندې به زه کلیک کوم دا ښکاري کلین شي. بیا به تاسو نیکسټ باندې کلیک کړئ او بیا چې تاسو کوم فایل کې دا لیږئ مطلب تاسو پی ډي اف کې هم لیږلی شئ جی پی جي کې هم تاسو لیږلی شئ. بار تاسو ریزلټ ته هم وګورئ او دلته نه دا تاسو دې له نوم هم ورکولی شئ مطلب ایډټ کولی هم شئ او بر بیا تاسو اپلوډ باندې کلیک کړئ نو دا به هغه کس ته لاړ شي. په ګوګل ډرایو کې یو زبردست اپډیټ چې دی هغه راغلی دی ما تاسو سره شیر کړ. اوس تاسو ما ته کمنټ لازمي وکړئ چې د دې اپډیټ تاسو ته پته وه که نه. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوې ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.